بسم الله الرحمن الرحیم. آیا پوهیږئ چې بهترینه د زده کړې سیستم کوم هیواد لري؟ بهترینه د زده کړې سیستم د فنلند هیواد لري. په دې ویډیو کې به تاسې پوه شئ چې کوم ځانګړتیاوې د فنلند د بهترینه کېدو لامل ګرځېدلې او د هغه ترڅنګ د ماشومانو د تدریس کولو یو لارښود. نو ویډیو تر پایه وګورئ او که چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو سبسکرایب یې کړئ. په فنلند کې ماشومان په وکلنۍ کې ښوونځي ته ځي او تر وکلنۍ پورې مور، پلار، نیکه او انا ماشومانو ته ښوونه ورکوي او هغوی خپل ماشومانو ته قصې کوي او په دې شکل په هغوی کې شخصیت جوړوي. که د فنلند د ښوونځي اطاقونه وګورو نو ټولګی نه بلکې د تفریح ځایونه ښکاري، ځکه چې د درسي چارو پوهان وایي چې په هر اندازه د ښوونځي ځای آرام او د زده کوونکو د زړه مطابق وي نو زده کوونکي ډېر څه زده کولی شي. هغوی ماشومان اجتماعي ژوند ته تشویقوي او خپل ماشومانو ته ورزده کوي چې د مور او پلار احترام وکړي او د خپلوانو سره ښه چلند ولري او خپل د کورنۍ سره په کارونو کې همکار وي. نو په دې هکله زده کوونکو ته کورنۍ دنده نه ورکول کیږي ترڅو ماشومان د خپلې کورنۍ سره د تیرېدو وخت ولري. یو بل ښه والی د فنلند دا دی چې وروسته له هر 45 دقیقې زده کړې نه د 15 دقیقو تفریح وي. دا ځکه چې تحقیقات دا څرګندوي چې وروسته له 45 دقیقو زده کړې د زده کوونکو مغز ستړی کیږي او دقت نشي کولی چې کولی شو په 15 دقیقې تفریح باندې دا ستړیا له منځه یوسو. د فنلند په ښوونځیو کې له اوله څخه زده کوونکو ته درسي پروژې ورکول کیږي او هغوی ته ستونزه ورکول کیږي چې د هغه حل پیدا کړي او هغوی ته ورښول کیږي چې څنګه ستونزه وڅیړي، څنګه د هغه د حل لپاره پلان جوړ کړي او څنګه د ستونزې حل پیدا کړي. د دوی د دې کار څخه هدف دا وي چې زده کوونکي باید یوازې هغه څه زده کړي چې د دوی په روزمره ژوند کې پکار وي. د فنلند د پوهنې سیستم یو بل ښه والی دا دی چې زده کوونکي تل خوشحاله ساتي او د تشویش څخه یې لیرې ساتي. د دې هدف لپاره د اول ټولګي څخه تر وهمه ټولګي پورې یو ښوونکی درس ورکوي. تر وهمه ټولګي پورې د ښوونځي ازموینې هم نشته او زده کوونکي په ښوونځي کې خپل د زړه مطابق کالي اغوندي او زده کوونکو ته کتاب، کتابچه، قلم او نور د زده کړې مربوطه وسایل د ښوونځي لخوا ورکول کیږي. زده کوونکو ته د ښوونځي لخوا خواړه ورکول کیږي چې د زده کوونکو د ذهني او جسمي ضرورتو مطابق خواړه وي. په خوړو کې تازه او پاخه شوي سبزیجات، آلوګان، وریجې، ماهیان، شیدې، ډوډۍ، اوبه او میوه شامل وي. په فنلند کې د ښوونځي وخت روزانه 4 ساعته وي. که وغواړو چې داسې ښوونځی خپل په هیواد کې ولټوو چې دا ټولې ځانګړتیاوې ولري نو دا به امکان ونه لري. نو د فعلي قرنطین وضعیت سره کولی شو چې دا ځانګړتیاوې خپل ماشومانو ته په کور کې مهیا کړو او د خپل ماشومانو تدریس ډېرې فایدې لري چې ځینې یې زه ستاسو سره شریکوم. اول، کله چې غواړو چې خپل ماشومانو ته درس ورکړو نو باید آمادګي ونیسو چې په دې کار سره مو خپل زده کړه هم کیږي. دوهم، یو فرصت دی چې کولی شو خپل د ماشومانو سره ښه ارتباط پیدا کړو. لکه څنګه چې یو عالم وایي چې که تاسې خپل د ماشومانو بهترینه ملګري نسئ نو په یاد ولرئ چې ډېر خراب ملګري به د هغوی په انتظار وي. دریم، تاسې بهتر له هر چا نه خپل ماشومان احساس کولی شئ او له هر چا نه یې بهتره پوهولی شئ چې دا 2 خصوصیات د ماشومانو په زده کړه کې ډېر رول لري. څلورم، ستاسو او د ماشومانو ترمنځ یو اعتماد رامنځته کیږي چې ټوله عمر به پاته وي. لنډه دا چې له مور او پلار نه بهتره ښوونکی د هغوی د ماشومانو لپاره نشته. نو هیله کوم چې خپل ماشومانو ته درس ورکول شروع کړئ. ګوره چې د ویډیو لایک او شیر کول هیر نه کړئ. مننه.